د الیشنګ ولسوالۍ اړوند د سیګل درې د بوتیانو په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د دښمنۍ د حل لپاره ولایت مقام په لارښوونه یو کمیسیون وټاکل شو چې په نږدې راتلونکي کې به یې روغه وشي. یاد هیئت چې مشري د امر بالمعروف رئیس مولوي پاچاګل احمدي کوله، د الیشنګ ولسوالۍ د سالاب او سیګل سیمې مشرانو، دیني علما کرامو په ملتیا یادې سیمې ته ولاړ او د منبیک او اشکال قومونو سره یې له نږدې وکتل. یاد به قومونه چې پخوا یې ترمنځ دښمني تېره شوې وه، خو په دې وروستیو کې ترمنځ جوړجاړی شوی و چې 14 کاله یې دوام وکړ او ان تر دې چې ترمنځ یې خپلوي هم شوې وي. خو 9 میاشتې وړاندې د ماشومانو پر سر یو ځل بیا د دواړو قومونو ترمنځ شخړه رامنځته شوه چې له دواړو خواو نه پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 7 تنو ته مرګ ژوبله واوښته چې 3 تنه یې مړه او 4 نور بیا زخمیان شول. د لغمان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس او ورسره مشرانو او دیني علما کرامو له دواړو قومونو سره ناسته وکړه او له دواړو لورو نه یې واک ترلاسه کړ. موږ چې دلته سیګل درې ته راغلي یو، تاسو بهتره معلومه ده چې دلته په دې سیګل دره کې ټول پشیان قوم چې د هغه استوګن دي، د هغې د جملې ځینې د یو قاریه د بوتیانو په نوم باندې دلته یو 2 قومونو سره د نن نه 9 میاشتې مخکې دښمني بدي منځ ته راغلې وه. هغې په سلسله کې 2 کسه د یو جانب نه مړه وو، یو د بل جانب نه وو، 15 پورې زخمیان وو. نو بیا د سپین ږیرو د علماو د علاقې د دوی په منځګړیتوب باندې موږ هم دلته راغلو، ځکه چې د حل منازعات کمیسیون چې دی د ولایت د ښوونځي موږ ته حواله شوی دی. نو بیا راغلو دلته دغه درې ته، تقریبا نن 2مه ورځ ده. د خلکو منځ کې وګرځېدو، دواړه جانبه دې ته راضي شو، دواړو موږ ته اختیار خطونه راکړه، واکونه یې راکړه، هر جانب نه تقریبا 5 میله اسلحه دا راواخیستله په ضمانت کې چې آینده به سرغړونه نه کوي. دغسې د قومونو مشران چې یو قوم اشکا نومیږي او دا بل قوم چې دی منبیک، د مشرانو د ساتونه اختیار خطونه هم ترېنه واخیستله تر څو چې آینده بیا دغه مشکل پیدا نه شي. نو دغه ځای پورې خبره رسولې ده، انشاءالله صرف هغه فیصله یې پاتې ده، ورځنیمه کې به انشاءالله هغه ترتیب ورته وکړو. بل لور ته بیا د منبیق قوم په استازیتوب محمد صدیق حقانی او د اشکا قوم څخه مولوي فضل مولا فضلي له ورغلي هیئت څخه مننه وکړه او ژمن شول چې د جرګې پرېکړې ته به غاړه ږدي. زما نوم محمد صدیق تخلص بن حقانی، د سالاو د سایګل قوم نه موږ منندو یو، ډېر خوشحال یو چې دوی کور آباد سره له رئیس امر بالمعروف پاچا مولوي صاحب دوی نه موږ ډېره خوشحال یو چې د هغه ځای نه د غره ته ختلی دی. دغه قوم مابین کې د صلح خیر غواړي، هغه دوزخ کندې ته چې روان وو هغې کندې نه باسي. دوی چې هر فیصله وکړه موږ دوی ته لبیک وایو، خوشحال یو. مولوي فضلي مولا فضلي د اشکا د قوم نماینده، زه د مولوي صاحب پاچاګل او دارنګې مولوي صاحب عبدالوکیل او دارنګې راغلي چې څومره مولوي صاحبان دي، مشران دي، حاجي صاحبان دي، د دې نه زه شکریه ادا کوم، دوی ته دې الله جزای خیر ورکړي. د سالاو چې څومره مشران راغلي دي نو ټولو ته دې الله جزای خیر ورکړي او انشاءالله امید در به کوم چې دوی څه پرېکړه وکړه، څه فیصله وکړله، د اشکا قوم دپاره به دا قابل قبول وي، منظور به وي. الله دې ټولو ته جزای خیر ورکړي. جزاکم الله خیر، احسن الجزا. د یادونې دا چې د لغمان په لرې پرتو سیمو کې د بېلابېلو ستونزو له امله د کورنیو قومونو ترمنځ له څو لسیزو راهیسې وخت ناوخت ستونزې رامنځته کیږي، خو د حکومت لخوا تر ډېره دغه ستونزې حل شوي او لا یې لړۍ روانه ده. سره مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.